فولډر ته فایل کې موږ سیو او سیوز په اړه باندې خبره کړې وه پرون او کلیر شوې ده انشاءالله که نه ښه نو نن راځو اوپن ته ځکه ما اوپن نه مخکې سیو او سیواز وویلې ځکه چې کله چې تا سره ته یو فایل هغه وخت کې اوپن کولی شي کوم وخت کې تا سره فایل سیو وي چې تا سره فایل سیو نه وي الریډي مخکې نه نو ته څنګه هغه اوپن کولی شي نه شي اوپن کوی که نه نه شي خلاص ځکه چې ته به څه اوپن کړې که دلته تا ته مثال مې کمپیوټر ته راشي تا سره د یو ورډ آپشن فایل درسره نشته ته به څه شي اوپن کړې نو همدې له خاطره ما اول درته سیواز او سیو ویلې چې اول فایل صاف شي مثال زموږ څه ډاکومنټ صاف شي نو بعد له هغه موږ کولی شو چې هغه کو کار ترې واخلو نو اوس راځم زه یو ډاکومنټ لیکم یو پیراګراف لږ ولیکو صحیح شوه دغه لیکل دی مثال خبره د ویډیو په اړه باندې څه شي په اړه باندې ښه دا ډاکومنټ څه شی شو ما ولیکو کتاب فار ایگزامپل پسې خو پیج څنګه سیو کېږي صحیح شوه په اوپن کې زه راځم مثال خبره اوپن براوز ته ځم دلته اوس ګوره ښه مای کمپیوټر دی ریسنټ فولډرز دی او مای ډاکومنټس دی او ډیسکټاپ دی او براوز دی ډیسکټاپ فولډر آپشن چې دا فولډر دی موږ سره که الریډي براوز ته زه نه دا زه ډیسکټاپ هم دا مې ډیسکټاپ ته بوځي که زه چې مای ډاکومنټ فولډر ته مې ډایرکټ بوځي خو که زه چې براوز ته مثال خو کېدای شي ما سره په ډرایو کې وي په ډي ډرایو کې وي په ای ډرایو کې وي په سی کې وي مختلف ډرایو کې موږ سره وي کېدای شي موږ سره په یو اس بي کې وي نو موږ کولی شو دې ځای نه څه کوو د براوز آپشن استعمالولی شو دلته زه راځم یو فایل اوپن کوم په ډیسکټاپ باندې ما سره فایل نشته دی اول زه یو فایل سیف کوم څه کومه زه اول یو فایل دا فایل دی که نه سیف کوم سیف ته راځم صحیح شوه چې دا په ډیسکټاپ باندې سیف کوم ډیسکټاپ باندې سیف کوم څه شي باندې باندې ما ته ویل په سیف کې درې شیان ډېر مهمه دي فایل نیم مهمه ده لوکیشن مهمه ده او ټایپ مهمه ده کوم فارمیټ کې سیف کېږي سیف دی که صحیح شوه دا زه کلوز کوم زه راځم وین ورلډ لیکم واپس ویډیو مې ولیکه کلاینټ ډاکومنټ ته راغلم زه راځم اوس دلته څه نشته دی که نه پخوانی فایل زه واپس راولم فایل مینو ته راځم واپس اوپن ته راځم اوپن کې مای ډاکومنټس او براوز ته راځم د اوپن شارټ کټ کې څه شی ده کنټرول پلس او ده څه شی ده کنټرول پلس او ده یا مثال الټ اف او صحیح شوه سی براوز ته راشي صحیح ده که نه دا شارټ کټ کي موږ سره زه براوز ته راځم فایل چاته سیو په ډیسکټاپ باندې ویډیو موږ سره فایل ته راغلم اوپن څه شی شو اوپن شو موږ سره موږ سره فایل اوپن شو په اوپن کې دلته یو څو خبرې نورې هم ډېرې زیاتې اوپن خبرې دي مثال خو دا فایل کوم زه واپس کلوز کوم بیا راځم کنټرول او وهم صحیح شوه مای کمپیوټر او براوز ته راځم براوز کې دغه مینو دغه خپله دا کوم ریکټنګل دغه مینو چې ته ښکاري دغه ته څه ویل کېږي وینډو څه شی ویل کېږي وینډو دا دلته بر لیکل شوي دي ګوره پاس وګوره په ټایټل بار باندې اوپن لیکلی شوی موږ د کار اوپن سره ده اوپن وینډو موږ سره اوپن شوه څه شی شوه اوپن شوه دې ځای کې دغه هغه ته ښکاري دا دې ته څه ویل کېږي نیویګیشن پین ویل کېږي نیویګیشن پین دا خپله ډیسکټاپ شو صحیح شوه د فایل نوم ورکړې سرچ کولی شي ډایرکټ ته راړی صحیح شوه او بل زه راځم دې ځای کې اورګنایز ته راځم څه ته اورګنایز ته راځم کټ کاپي پیسټ انډو ریډو سلیکټ آل دې خو لږ کم از کم لږ بلد خو به وي انشاءالله که نه بیا مخکې خیر ده وایو راځي مخکې بیا وایو زه راځم لی آوټ ته لی آوټ بار نه څنګه ښکاري مثال په لی آوټ کې ما سره څلور آپشن یې پنځه مینو بار چې دی دا خپله بر هغه ته ښکاري دا مینو بار ته ویل کېږي او دغه او دې کې نیویګیشن پین هغه مخته وښیي چې ته د نیویګیشن پین ویل کېږي نیویګیشن پین ما سره څه شی شو ورک شو ته اکثره فایل اوپن کړي نیویګیشن پین که نه وي تا سره مختلف فایلونه تاسو کړي دي هغه ته نشي پیدا کولی نو همدې له خاطره زه راځم اورګنایز ته اورګنایز کې لی آوټ ته راځم لی آوټ کې چې دی نیویګیشن پین وم نو څه کوم ډیسکټاپ ما سره خلاص ډاونلوډ ریسنټ پلیسز مختلف فولډرونه سره دلته اوپن کېږي هم د نیټورک نه هم فایل اخیستی شي نیویګیشن پین دا ګټې دي چې یو څیز موږ ته په اسانۍ سره موږ کولی شو یو څیز اوپن کړو صحیح شوه نو بل چې دی موږ سره لایبرري پین دی څه شی دی لایبرري پین دی لایبرري پین دلته دلته لایبرري پین ویل کېږي څه ویل کېږي دغه بره دغه مینو ته ښکاري دلته د لایبرري پین ویل کېږي صحیح شوه دلته دې لایبرري پین ویل کېږي
ډاکومنټس لایبرري مثال خو کومه لایبرري تاسو د ټول لوکیشنز وه پبلک ده مای ډاکومنټس دی ډایرکټ اوپن کولی شي مثال صحیح شوه نو بل دې ته موږ ته لایبرري فین ویل کېږي بل موږ سره دی ډیټیلز پین دی ډیټیلز پین مثال خو دا فایل هغه کوم که نه دا سی پلس پلس دا فایل ما اوپن کړه ځکه چې ته ډیټیلز پین ما ته راوله لیاوټ ته راځم او ډیټیلز پین راولم صحیح شوه دلته خیال دغه ته دغه پین دا کوم پین چې راغی دا کوم پینل چې راغی دا سره دغه ته موږ ته ډیټیلز پین ویل کېږي صحیح شوه لکه څنګه د کوم فولډر دی مثال سی پلس پلس دی د فولډر نوم لیکلی شي مثال ایچ ټیکس فایل دی آر ټي اف مطلب دا فایل چې دی موږ سره سیف شوی دی په څه شي کې په نوټ پیډ کې مثلا د دې آر ټي اف چې دی دا د نوټ پیډ فارمیټ ایکسټنشن دی صحیح شوه ډیټ موډیفای هر څه موږ سره ډیټیل موږ ته لیکلي فایل صحیح شوه دا موږ ته څه شي د ډیټیلز پین ویل کېږي زه فس غواړم دا ډیټیلز پین فس دا غواړم فس وکړم صحیح شوه بل موږ سره دی پریویو پین پریویو پین څه ته ویل کېږي پریویو پین مطلب پریویو ویل کېږي کتلو ته زه دا ویب سیریز غواړم فایل د پریویو پین زه راولم صحیح شو دلته دې کې نشته زه یو فایل سیف کوم دا پریویو پین تاسو ته ښیم مثال خبره ښه کله چې موږ سره یو فایل سره سیفتېږي خیال یې کړی وي هغه تمنیل شکل کې موږ چې کله نو هغه تمنیل کې خیال یې کړی پریویو مخې سره هغه یو خو تمنیل چې دی موږ دغه فایل صاف کړو په خپل دغه آیکن سره راځي د ورډ آیکن موږ سره راځي نو هلته که موږ تمنیل شکل وو خیال یې کړی موږ د پریویو مخکې راښیي چې دغه فایل کې څه شی دی آیکن په ځای موږ ته هغه پوره پیج راځي چې په دې کې څه شی دی نو همدغه د پریویو دلته یو فایل کې ایکسل شیټ زه واچوم زه دې کې څه ډیټا لیکم ما سره دې کې دا سیسټم کې هغه نشته چې تاسو زه ښیم چې دا پریویو پین څنګه راکېږي دې فایل سیف کوم فار ایگزامپل دا به زه سیف کوم په ډیسکټاپ باندې صحیح شوه ډیسکټاپ باندې سیف ریپورټ دی زه ګورم چې دغه فایل موږ سره په پریویو پین کې ښیي که نه ښیي زه کنټرول او ته راځم یا فایل ته فایل کې اوپن ته راځم مای کمپیوټر براوز ته راځم صحیح شوه براوز کې افهم چې څه څه کړه په ډیسکټاپ باندې صحیح شوه فایل په ډیسکټاپ باندې نشته هر فایل زه ته یم ودې کته فایل باندې صرف ما دلته د ایکسل په فایل باندې صرف کلیک کو نو دلته ماته څه ښایي پریویو غوندې ښایي ماته چې آیا دې کې څه شی شته که نه شته مثال زه یو فایل چې کوم که نه یو فایل ته ما سره ډېر زیات فایلونه موږ ته پراته دي نو زه څه کوم چې هر اوپن کوه بېرته کلوز کوه اوپن کوه کلوز دې څه دي ما سره دلته موږ د پریویو پین نه ګټه اخیستلی شو چې باید صرف فایل باندې کلیک کړه دلته موږ ته صرف یو ریویو ښیي موږ ته چې دا شی تا په دې سیسټم کې دا شی شته دي دا وګوره نو کله نه صرف ریویو کوي درته څه شی کوي ریویو کوي درته صرف ریویو کوي درته ښیي درته ریویو کتلو ته ویل کېږي صحیح شوه پوه شو په دې باندې پریویو پین زه پس اورګنایز ته ځم اورګنایز کې سیده لیاوټ کې زه پریویو پین نه غواړم بس ماته ښه کېږي اوس څوک څه پوهېږي چې دې کې څه شی شته که نه شته دی نو موږ سره پریویو پین نه ده ګټه کوي صحیح شوه پوه شو په دې باندې څه مسله خو نشته انشاءالله دې کې ښه دلته موږ سره دغه سرچ ډیسکټاپ دلته موږ سره سرچ مینیو ده مثال تا یو فایل ورک شوی وي یا مای کمپیوټر ته اوپن کړو تا سره سی کې اوپن کړو دلته یو فایل غواړې دې ځای کې چې ته فایل غواړې نو ته به څه کوې تاسو سټریک ډاټ ډي او سی ایکس ولیکې ډي او سی ایکس چې دی دا د MS ورډ څه شی دی ایکسټنشن دی ایکسټنشن موږ خبره کړې وه که نه ایکسټنشن په اړه باندې فارمیټ او ټیمز دا موږ سره ډي او سی ایکس دی چې تاسو ډي او سی فایل تا سره وي دلته آل فایل انتخاب کړه تا ته څومره فایل د ډي او سی ثبت وي تا ته راوړی و زه په ډیسکټاپ باندې راځم په ډیسکټاپ باندې شته که نشته زه ډي او سی وهم څه کې ماته صرف او صرف ماته څه ښیي دلته د څومره چې د MS ورډ فایلونه ما سره دي ټول دلته ماته ښیي پوه شو مطلب باندې که نه او که ورته چې سټریک دوباره دا چې څومره فایل تا سره په هغه کې پراته دي هغه تا ته ښیي او د ایکس او ایکس ایل ایکس ایف ایکس صرف د ایکسل فایل موږ ته ښیي دلته سټریک ډاټ ایکس دلته به ایکسټنشن ورکړې نور چې څومره هغه وي تا سره اوپن کولی شي پوه شو مطلب که نه کله چې تاسو سیسټم کې فایلونه زیات وي او غواړئ چې سرچ کړئ چې کوم ځای کې سیف کړی دی که چېرته تاسو د فایل او یا د فولډر هغه نوم درته یاد وي هغه نوم سره مستقیم راوړئ درته زه مثال زه ورکومه ډاونلوډز څه ورکومه وګوره ډاونلوډ سره څه شی ورسره نشته زه ورکوم مثال خبره
دا خو هغه دی دلته یو څه خلاصومه دلته ورکوم د طور مثال DVD بیکاپ خیال لرې هماغه فایل ما ته راواړوه یا مثلا دلته لیکم چې سس ریک سرچینګ کوي مثلا نشته دی مثلا هر یو فایل چې ته وغواړې دلته پیدا کولی شي چې صحیح ده نو دا مثلا څه شي سرچ مینو ده موږ سره کولی شي یو فایل سرچ کړي ځینه بیا دلته اوپن ډایرکټ ووهه اوپن ته راځي صحیح شوه په اوپن کې تاسو سره مختلف دلته بل آپشن دی اوپن ریډ آنلی کې اوپن از کاپي کې مثال خبره اوپن ان براوز کې اوپن ان پروټیکټ ویو کې اوپن ان ریپیر شو پریویس ورژنز صحیح شو که نه دلته تاسو مختلف آپشن دي اوپن ریډ آنلی ووهه زه ریډ کومه دا فایل دی مثال دا ګوره ښه ډیسکټاپ ما چې کوم فایل سیف کړی دی دا زه وهم ورته اوپن ریډ آنلی آپشن صرف ریډ کوي ما ته چیرې مې نشي راوستی پکې صحیح شو که نه سوال خو نشته چې خو پوه شوې ښه راځو نو اوپن کې نور څه خبرې نشته دي دغه دلته فایل نوم ورکوي مثلا دلته ورکوي دلته ورکوي دلته کې سرچ کول غواړي دلته کې غواړي دلته مختلف تاسو سره هغه ډیجن هم کولی شي مثال خبره چې د ورډ ډاکومنټ سره فایل دغه ته ښایي مثال نه ډیجن انتخابولی شي ځان ته چې زه غواړم چې د نوټپیډ څه کوم فایلونه دي هغه ما ته وښایي که نه نشته دی که نه زه ته چې مثال PDF څه کوم فایلونه دي هغه ما ته وښایه یا یو فایل ښودلی شي دلته بیا ته بس اوپن کولی شي پوه شو مطلب باید ښه اوس راځو سیو انفورم وشو نیو وشو اوپن هم سیو او سیو از او پرنټ ته راځو څه کوو پرنټ ته راځو پرنټ څه ته ویل کېږي پرنټ هغه ډیوایس دی یا هغه آله ده کله چې تا سره په ډاکومنټس کې یا په سافټ کې تا سره فایل وي هغه سافټ تا ته په هارډ تبدیل کوي مثال په هارډ بدلوي تا سره دغه لیکل ما کړي دي دا په سافټ فارم کې دي څه کې دي په سافټ فارم کې دي که زه غواړم دا ځان ته په هارډ کاپي کې بدل کړم نو د پرنټر له لارې دا کولی شم خو دغه ډاکومنټس ما کوم لیکلي دي دغه ډاکومنټس دپاره زه چې کله پرنټ کوم دا د پرنټر لپاره ټول سیټینګ دی تا سره کتاب لیکلی شوی ته مثال سما یونیورسټۍ نه فارغېږي ته ځان ته هغه لیکي مونوګراف لیکې پرپوزل لیکي ځان ته لیکي که نه دا شیزونه لیکي ته څنګه کله چې پرنټ کوې څنګه یې پرنټ کوې کومې طریقې سره ته غټ مونوګراف لیکلی دی 2500 پیجه دی 1000 پیجه دی هغه ته څنګه هغه کوې کومې طریقې سره چې تر څو دغه په سر کړو سیټینګ هر یو شی برابر کړو هر یو شی برابر کړو ورته په پرنټر کې څنګه سیټینګ ورته کوې د دې خاطر موږ سره پرنټ آپشن ځان ته بېلېږي صحیح ده دا خو پرنټر دی څه شی دی پرنټ ډایرکټ پرنټ وهې فایل ته پرنټ کوي دلته کاپیز دي د هر یو فایل چې څومره کاپي ته غواړې مثال یو پیج دی یو پیج نه څومره کاپیانې غواړې 1000 کاپیانې غواړې 1000 کاپیانې غواړې 2000 کاپیانې غواړې چې هر څومره ته غواړې د کاپي ورکړه د کاپي تعداد ولیکه دلته تا ته مور کاپي کوي صحیح ده بل موږ سره دلته پرنټر دی کله چې تا سره په یو دفتر کې یا مثال په یو اداره کې یو ارګنایزیشن کې ته یې که نه نو هلته بای ډیفالټ IT والا راغلي وي تا سره مخکې نه مخکې ستا کمپیوټر سره پرنټر ورسره کړی وي یا مثال دا پرنټر یو ځای کې ایښوستی وي خو تا سره شیر وي دې ځای ته ډایرکټ هغه پرنټر به سلیکټ کړې او دلته به ځان سره کنیکټ کړي چې کنیکټ دې کړو نو بعد د هغې دلته به اول پرنټر انتخاب کړي چې پرنټر انتخاب کړو نو بعد له هغې به ته سیټینګ به ورته نور وکړي دلته پرنټ ووړه ډایرکټ فایل سره پرنټ کېږي صحیح شوه دا پرنټر الریډي به طور مثال دا موږ سره څه شی دی موږ سره ایډ دی او که سره ایډ نه وي ایډ پرنټر ته راشه داسې کې ګوره دا موږ سره هغه نه دی موږ سره سلیکټ شوی دی خو د ایډ پرنټر موږ داسې نه اچولی شو بیا ښه ډیوایس ایډ پرنټر سټارټ منو ته راشه داسې ورته پرنټر ایډ کولی شي څه کولی شي دې نه پرنټر ایډ کولی شي ایډ ډیوایسز ووهه مثال یا ایډ پرنټر ووهه ایډ پرنټر ووهه لوکل پرنټر دی او که نه نیټورک کې دی او که وایرلیس دی یا بلوټوث پرنټر دی کوم پرنټر دی هماغه انتخاب کې ورته زه ته ایډ لوکل پرنټر دی به طور مثال صحیح شوه دغه LPT 1 ما سره پرنټر دی نیکسټ وهم صحیح شوه ما سره کوم دی برادر دی یا کینان دی څه شی دی کینان پرنټر دی دا یې نوم دی IP 1000 نیکسټ کله چې پرنټر څنګه ایډ کېږي پرنټر دې ځای ایډ کولی شي صحیح ده مثال اول به پرنټر دی ولګوو نو دې ځای نه هغه کولی شي ایډ کولی شي do not share this printer زه نه غواړم چې شیر یې کړم ډایرکټ نیکسټ وهم څه کومه او فینش مې کړه صحیح شوه فینش ته راغلمه پرنټر ما سره وګورئ کینان پرنټر څه شی شو انک جیټ IP 100 سیریز پرنټر ما سره ایډ شو څه شی شو ایډ شو
دلته بای ډیفالت دلته مخې سره واخیستو صحیح که واخیستو پوه شو باندې که نه پرنټر څنګه اډ کېږي مینو ته سټارټ مینو کې به ډیوایس پرنټر ته به راشي دلته به اډ پرنټر به ووایي صحیح شوه دوه آپشن به کې اډ لوکل پرنټر که تاسو خپل پرنټر لوکل پرنټر مطلب هغه که ایچ بي والا کې هر څه وي که نه او که دلته سره اډ نیټورک وي یو بعض وخت ویلې چې کله تاسو په نیټورک ماحول کې پرنټر یو ځای شیر شوی دی مختلف پرنټر یې موږ د یو پرنټر نه موږ څو کسان سره استفاده کولی شو خو هغه پرنټر شیر شوی دی ډایرکټ دلته اډ کومه د نیټورک له لارې مثلا داسې دا هم وګوره که چېرته به پرنټر شیر شوی وي نو دې ځای نه زه هغه پرنټر لیست راځي سلیکټ کوم دې ځای نه ډایرکټ نیکسټ وهم او څه کېږي هغه د پرنټر موږ سره انسټالېږي د هغې ډرایو موږ سره انسټالېږي او دلته موږ ته بای ډیفالټ دې ځای کې موږ ته هغه پرنټر کنیکټ کېږي چې کنیکټ شو نو باندې هغه موږ کولی شو اوس پوه شو په دې باندې که نه سوال خو نشته انشاءالله دې پورې ها ښه سیټنګ ته راځم سیټنګ یعنې څنګه سیټنګ تنظیمات ویل کېږي ترتیبات پښتو کې ورته وایي که نه پرنټ آل پیجز زه اوس لیکم ما سره یو پیج دی زه یو څو پیجه نور لیکم هم لیکم رینټ صحیح شوه دلته لیکم یو 900 اتلس پیجه ما سره راغله څو پیجه راغله ما سره اتلس پیجه ما سره راغله د پرنټر شارټکټ کې څه شی ده کنټرول پلس پی دا د پرنټر څه شی ده شارټکټ کی ده موږ سره یا الټ وهم اف وهم او پی وهم صحیح شوه که نه یا کنټرول پلس پی ډایرکټ وهم ما سره راځي څه کېږي کنټرول پلس پی ډایرکټ ما پرنټر ته وځي صحیح شوه کنټرول شارټکټ کی ده print ها setting the setting کې څه دی print all pages دی print all pages څه دی the whole things مثلا 18 pages دي یا 13 پیجه موږ سره دي که نه صفحې دي موږ سره زه دا غواړم ټولې صفحې موږ سره پرنټ شي نو دې نه زه دا آپشن زه وهم صحیح شو print all pages ډایرکټ څه کوم پرنټ وهم زه د 18 پیجو نه 100 کاپیانې وباسم زه کاپیانې وباسم صحیح شو که نه 18 پیجه 1 تر 18 پورې 18 پیجه شو صحیح شوه د 18 پیجونو 100 کاپیانې وباسي نو 1800 څو راځي که نه پیجونه راځي موږ سره زه هم ډایرکټ ما سره پرنټ کېږي بس څه شی شو پرنټ شو دا کنټرول پی وهم بس پرنټ راغله صحیح ده بل ما سره پرنټ سلیکشن دا ولې آف دی پرنټ سلیکشن دا ما سره هغه وختونه ته ویلي چې څه وایي پرنټر نشته داسې لګیا وی هغه کې print all pages دی whole pages ټول پیجونه 18 پیج مثلا کېږي دا print selection دی دا آپشن ولې آف دی دې خاطر آف دی مثلا زه ورته وایم چې دغه دې سره زه پرنټ کوم څه کومه په دونه بوک کې دومره کتاب کې په دونه پیراګراف ډاکومنټس کې زه دغه پیج صرف غواړم دا کوم لیکل چې ما سره کړي دي دا زه غواړم پرنټ کړم کنټرول شارټکټ پی شارټکټ پی ده اوس څه شو ما سره سلیکټ شو اوس ما سره اکټیو شو دغه آپشن پرنټ سلیکشن آپشن دا هم او پرنټ هم ما چې کوم فایل سلیکټ کړو هغه ما سره څه کېږي پرنټ کېږي سوا خو نشته انشاءالله ها پرنټ کرنټ پیج د نوم نه ظاهره ده چې کوم پیج کې ته ولاړې هغه پیج تا سره پرنټ کېږي یعنې څنګه به ولاړې داسې به ولاړې دا کرسر د موس چې دی اوس په کوم پیج کې یم اتم نمبر پیج کې یم څه کې یم اتم کرسر د موس کرسر چې کوم ځای کې ولاړې تا سره دغه ته کرنټ پیج ویل کېږي د کنټرول پی دلته ووهه په دغه کې کنټرول پی ته ووهه تاسو دغه پیج پرنټ کېږي او دلته دا آپشن انتخاب کړو چې پرنټ کرنټ پیج بس د پرنټ کرنټ پیج نه ما د 100 کاپیانې وباسه 100 کاپیانې ته وباسه صحیح شوه که نه کسټم پرنټ څه مطلب په خپله خوښه باندې کسټمایزیشن په خپله خوښه باندې زه پرنټ کوم 18 پیجه ما سره دي که نه زه دلته ورته وایم چې ما سره یو نه واخله تر 15 پورې ما ته څه کړه پرنټ کړه په خپله خوښه مې ورته ویلي یو نه تر 15 پورې پرنټ کوي باقي پاتې پیجونه چې دي ما سره نه پرنټ کېږي پوه شو باندې که نه دا کسټم پرنټ دی پیجز دی دلته راشي دوم پرنټ کا لسم پرنټ کا په کامه باندې څه ده په کامه باندې ورخه بیلېږي کسټمایز کېدل صحیح شوه زه چې 15 هم پرنټ کا او یو دم چې 20 هم پرنټ کا بس خلاص یو 12 15 20 دا ما سره پرنټ کوي نور ما ته اصلا نه پرنټ کوي دا د کسټم پرنټ آپشن کار دی څه شي کار دی د دې آپشن کار دی صحیح شوه بل ما سره څه شی دی ډاکومنټ انفو څه شی دی ډاکومنټ انفو مطلب څه شی دی څوک به راته ووایي ډاکومنټ انفو مطلب دا دی موږ په انفو کې دلته که خیال مو کړی وي دلته موږ کله چې هغه اتور څوک دی پراپرټیز موږ ټوله کړې وه که نه یاد مې دي که نه انشاءالله
اتر څوک دی مطلب یا او هغه څوک دی چا لیکلی دی چا نه لیکلی دی کیورډ څه شی دی هغه څه ټول شیان چې دي موږ سره څه کېږي دا موږ سره د انفو ډاکومنټ ورنه یادېږي څه به نوم یادېږي ډاکومنټس انفو زه غواړم چې هغه صرف او صرف هغه انفو ما سره پرنټ شي مطلب دا زه انفو ته راځم پراپرټي ته راځم مثلا دقه څه ما سره پرنټ کړه دې څه کېږي ډاکومنټ پراپرټي دا څه دا تاسو څه کېږي پرنټ کېږي صرف دا لیکل تاسو نه پرنټ کېږي پوه شئ مطلب باندې ګان دا د ډاکومنټ انفو آپشن کار دی بل ما سره څه شی دی لیسټ اف مارک اپ لیسټ اف مارک اپ څه مطلب دی څوک ورته وایي لیسټ اف مارک اپ ګوره مارک اپ کېږي کمنټس ته څه کېږي کمنټس ته زه دلته لیکل کوم په دغه پیج باندې کمنټ انزرټ کوم څه کومه کمنټ انزرټ کوم دلته کوم چې احمد از ګډ پرسن صحیح شوه دلته هم کمنټ ایډ کړه صحیح شوه دلته په دې پیج کې هم کمنټ ایډ کړه ناین پیج کې صحیح شوه this is not good for all the students یو کمنټ ما ورکړه صحیح شوه نو کنټرول پی ته زه راځم صحیح شوه کنټرول پی مو شارټکټ کی دا پرنټ دی نو لیسټ اف مارک اپ څه کوي لیسټ اف مارک اپ یو چیک چینجز ډایرکټ پرنټ هوا تاسو سره به څه کېږي پرنټر هغه کم کمنټ سره ورکړي دي هغه تاسو سره هم پرنټ کېږي پوه شئ مطلب باندې سوال خو نشته انشاءالله مارک اپ لیسټ اف مارک اپ باندې خو پوه شئ ها بل دی موږ سره سټایل دی څه شی دی سټایل دی سټایل څه کېږي سټایل کمنټ څنګه لرې کولی شو ختمولی شو کمنټ څنګه ختمولی شو داسې جوړ شوي دي ګوره ښه فایل ته راځم انفو ته راځم انفو کې انسپیکټ ډاکومنټ ته راځم یس ورته وایم څه شی ورته وایم یس ورته وایم سیف کړی هم نه دی که نه دا باید سیف شي ډیسکټاپ باندې صحیح شوه ښه یو لحظه دلته کمنټ ایډ کوم هاي صحیح شوه ورته مثال ورته بل کمنټ ایډ کومه کوم چې ګډ آفټرنون دا کمنټ ما ایډ کړل څه شي فایل سیف کوم په څه شي باندې په ډیسکټاپ کې زه سیف کوم زه دا غواړم دا کمنټ ختم کړم څه کومه کنټرول فایل ته راځم انفو ته راځم انفو کې چیکس فارس issues inspect documents task prints دا ټول زه کوم زه غواړم چې صرف او صرف څه انسپیکټ کومه د کمنټس او ریویژن ورژن دا شی ورکوم انسپیکټ وهم ورته کمنټس ریویژن ورژن تاسو سره وایي کمنټس څه شی شته کمنټس نشته دی څه ته ریموو ته وایم ریموو آل کلوز ختم شو که ختم نه شو دا زده کوي که نه دا ما پرکټس نه کوي یوازې مو پرکټس کړی دی ښه کمنټ ما سره څه شی ختم شول ښه آپشن مونږ څه خبره کوله او سټایل خبره ما سره 18 پیجې دي په طور مثال زه راځم دا لیکل چې دی مثال زه دلته دا لیکل ته زه سټایل ورکوم څه ورکوم هوم ته راځم په هوم کې دا مخکې د یوازې شال استعمال کړل کېږي دا ته ما سټایل ورکړو صحیح شوه دلته دې پیج ته زه هم سټایل ورکوم دلته save the time یا موضوع ریکمنډ زه کوم سټایل واخلم صحیح شوه کنټرول پی وهمه شارټکټ کی د پرنټ ده دې ځای کې ورته صرف زه وایم چې ما ته څه کس صرف سټایلز ما ته پرنټ کړه په کومو پیجو کې چې کوم پیج کې لیسټ اف سټایلز ان یوز ان یور ډاکومنټس د دې وایي که نه وایي چې کوم ځای کې تا سټایل اچولی دی کوم پیج کې د هغه پیجونو د سټایل سره پرنټ کړی تا په کوم پیج کې تا سټایل اچولی دی داسې نه کې چې تاسو ټول پیجونه ما صرف په مطلب په 5 او په 8 کې او په 1 کې ما مطلب سټایل اچولی دی نو هغه ما سره څه کوي هغه پیجونه ما سره پرنټ کوي او نور نه پرنټ کوي نو موږ ته د کوم دلته کوم هغه آپشن انتخابو سټایل آپشن انتخابو دلته ښکاري ګوره دې ته راوستی دی خیال دی نو دغه نه را پرنټ کوي دغه صحیح شوه
پرنټ وته هغه به سره پرنټ شي. ښه the no list of items in an auto text gallery او PS assignment list of your custom shortcut keys دي کنه assignment دی هغه کړی وي هغه هم د هغه کوي دا مطلب کی لیکي کنه کنټرول شي او دا پرنټ دا کړی وي دا دلته مثال الټو هی کنه دا ور الټو هی دا غواړي ته دا پرنټ کې دا موږ څه شي کیږي شارټکټ کی لپاره موږ دا پرنټ کولای هم شو پرنټ کیږي را سره بیا موږ سره د کنټرول پی چې وو دا آپشن ورته استعمالوي صحیح ده. خبر لازو پرنټ مارک اپ خو باندې پوه شئ کنه مطلب موږ سره صرف د کمنټس دي بل موږ سره اونلی پرنټ آرټ پیجز دي آرټ پیجز څه شي دي ټاک پیجونه دي او زه آرټ وهم او پرنټ کوم ما سره کوم پیج پرنټ کیږي یو نه تر اتلس په ما سره ټول پیجونه دي صحیح شوه یو درې پنځه نه کوم چې ټاک دی هغه ماته پرنټ کوي هغه جفت نه پرنټ کوي نو دا موږ سره د څه آپشن دی د آرټ دی ته چې نه ایون ماته پکار دی سره څه پکار دی ایون پکار دی جفت پکار دی نو دوه څلور شپږ اته لس دولس څوارلس شپاړس اتلس دا ماته پرنټ کوي نور نه پرنټ کوي ټاک صحیح شوه دې کوم سوال نشته انشاءالله پوه شوې پرې ښه صحیح ښه راځم بل پرنټ ون سایډډ پرنټ څه ون سایډډ دلته ما سره پرنټ ون سایډ مطلب دا دی کله چې ته اتلس پیجه دي لیکي پرنټر ته دی ښی دی صحیح شوه پرنټر ته دی ښی دی ون سایډ دې ورته وویلې او پرنټ دی کړ تا سره تا چې کومې ورقې خوستې دي په یو سایډ پرنټ کېږي سره یو مخ باندې بل مخ باندې نه پرنټ کېږي لکه اوس یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس ان تر هغه پورې څه کېږي پرنټ کېږي سره په یو مخ باندې بل مخ چې ګورې تا سره خالي پاتې که چې یا زه کتاب لیکم څه لیکم کتاب زه لیکم او په کتاب لیکلو لپاره ماته د اتلس پیجه دي نو هلته اتلس پیجه مې سره نیسي نو که ته چېرته ورته ووایې چې پرنټ آن بوت سایډ څه شی بوت سایډ دواړه مخه سره پرنټ کوي اول چې دی یو تر اتلسه پورې دلته پرنټ بوت سایډ ووایه پرنټ ورته وویل آپشن تاسو درکوي چې در وکړي که نه نه دی ونه ورکوي پرنټر دی سره څه وایي درته تا سره بوت سایډ درته ویلې یو نه ولته د اتلسې پورې دوی څه کوي کله چې پرنټر نه راوباسي نو د اتلس شروع کړي اتلس شپاړس پنځلس داسې پرنټ کېږي چې کله بوت سایډ ورته ووایه کله چې ورته بوت سایډ ووایې داسې پرنټ کېږي اتلس شپاړس څوارلس دیارلس یو منځ کې پرېږدي بیا کله چې تا ته ختم شو که نه ته یو پورې راځي یو پورې چې راغی بیا ته وایي چې مطلب ټرې TRAY ټرې هغه ټرې هغه ځای ته ویل کېږي د پرنټر کوم ځای کې چې ته ورقې ږدې هغه ته ټرې ویل کېږي بیا ته وایي چې ته ټرې ته لاړ شه خپلې ورقې دې په بل مخ واړوه او بس څه کېږي په بل سایډ چې دی چې کومې پاتې وي مثال شپاړس پاتې وي اوولس پاتې وي شپاړس پاتې وي مثال د پنځلس پاتې وي څوارلس پاتې وي هغه دله بس په بل سایډ پرنټ کوي نو ستا لیکل به په ترتیب سره راځي که کله چې پرنټر کې څه کله یو شی فارسي پرنټ کوي که نه هغه د مطلب یو نه شروع کوي څه نه کوي د یو نه شروع کېږي نه له شا خوا شروع کېږي لاندې راځي دله خاطره کله چې ته پرنټینګ کوې که ته چېرته یو هغه کې نو یو څه ده یو پیج لیکل څه ده اخري ته ځي بیا نو د اخري پیج لیکل څه دي هغه درته اول ته راځي راوړل کېږي نو پرنټر دا خوبي لري چې د اخر څخه شروع کوي تر اوله پورې منظم توګه اول د اخري پیج پرنټ کوي بیا پسې اوولس شپاړس پنځلس څوارلس دیارلس دولس څلورلس لاندې تر اول پیج به درته راځي نو دا د بوت سایډ هغه ده پرنټ بوت سایډ دا دواړه یو هغه دي پوه شوې لانګ ایجز او شارټ ایجز پوه شوې ایج د پیج هغه کمې صفحې ته چې لیکي هغه ته ایج ویل کېږي دغه مینولي پرنټ آن بوت سایډ څه وایي ښه دغه آپشن ولې آف دی پوهېږې په دې آف دی چې دلته مونږ وهلی څه وایي دلته مونږ څه چال ورته وایي که څه چې دلته ته چې پرنټ آل پیجز ورته ووایم څه کومه پرنټ آل پیجز او ایون آپشن هم لرې کومه صحیح شوه اوس ما سره وګوره ښه پرنټ آل پیجز او پیجونه مثلا څه شي زیات دي کم دي او کنټرول پی او اوس آن شو صحیح شو ما سره آن شو ما سره مینولی پرنټ آن بوت سایډ د دې او د دې کار یو دی خو دې کې درته څه وایي مینولی پرنټ آن بوت سایډ مینولی مطلب دا دی چې زه په خپله خوښه باندې کله چې یو سایډ وشو هغه بله خوا ته باندې زه په خپله اړوم
خپل لاس یې اړوم په بل لاس هغه ته هغه مخې اړوم نو بس څه کېږي تاسو سره موږ سره په مینوال طریقې سره مینوال دا ده چې په خپل خوښ باندې زه په خپل لاس یې بل اړخ ته اړوم نو مطلب ما ته بل پرنټ پرې کېږي مینوال پرنټ آن بوث سایډ دوهم پرنټ هم ما ته یو اشم راکړه خیال دی So please remove the printout of the first type from tray and place it the input pen then press OK to continue printing ده مخکې څنګه پیز لاړ ګوره اتله ګوره ښه دلته پیجونه زه زیات کوم بیا هغه میسج موږ ته راځي ګوره ښه دا چې ما سره رینټ زر ورته یم ما سره شپږ پیج جوړ صحیح شوه شپږ پیج درته جوړ شو په کوم هغه کې دا ګوره مینوال پرنټ آن بوث سایډ صحیح شوه ما ورته وویلې پرنټ کومه خیال دی ګورې یو د پنځه پورې لاړه که نه یو د پنځه پورې لاړه مثل لاړه خو کم کې دی چې دغه یو پرېښودل شوی دی صحیح شو که نه نو دلته ماته څه وایي چې لاړ شه پرنټر ته هغه پرنټ آوټ نه هغه ورقه چې ده بل مخې واړوه نو تا ته به څه شی شي بیا راشي دلته اوکې ووهه نو بل هغې ته سره څه کېږي په ترتیب سره دواړه مخه کېږي د بوث سایډ دا کار هم ښه دی چې مثال خبره تا همداسې ون سایډ کې در سره وي 18 ورقې نیسي او که ډبل سایډ وي نو 9 ورقې سره نیسي پوه شوې مطلب باندې که نه سوال خو نشته انشاءالله دې پورې پرنټ دا مو شو پرنټ ون سایډ مو شو پرنټ بوث سایډ مو شو بل آپشن دی موږ سره کولیټډ څه شی دی کولیټډ او ان کولیټډ کولیټډ څه ته وایي او ان کولیټډ څه ته وایي کولیټډ دې ته ویل کېږي کله چې وخت هم کم نه دی ستاسو سبا ووایم